د بلخ پوهنتون زده کړیالانو ته د حنفي مذهب په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه سیمینار چې د بلخ پوهنتون ریاست له لوري جوړ شوی و، سلګونو زده کړیالانو او یو شمېر دیني علماو پکې برخه اخیستې وه. د بلخ پوهنتون رئیس شیخ محمد سعید هاشمي زده کړیالانو ته په خپلو خبرو کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د ژوند په اړه معلومات ورکړل او حنفي مذهب یې د اسلام څلورو مذهبونو ترمنځ غوره مذهب یاد کړ. وگرنه در دنیا علما زیاد بود. چرا 4 مذهب انتخاب کردن؟ 4 مذهب در بین مذاهب حقه مقدم ترین، سقه ترین، ثابت ترین، مدلل استدلال ترین مذهب بود. به خاطر 4 مذهب انتخاب کردن. از در ما بین 4 مذهب ابو حنیفه رحمه الله مقدم ترین و ثابت ترین مذهب است. خود امام شافعی رحمت الله علیه گفته که در مسائل فقه دیگه مجتهد کلشان آیال ابو حنیفه است. هر مسائلی که ابو حنیفه فیصله کرده است همه مجتهدین به او قائل هستند. د بلخ پوهنتون د زده کړیالانو د انسجام برخې مسؤلین ویل دغه سیمینار یې موخه د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د تقوا ژوند او مذهب په اړه زده کړیالانو ته معلومات ورکول دي. امروز برنامه و سمینار علمی و دینی ما در ارتباط به مناقب امام صاحب ابو حنیفه در بخش شناخت و تقوا امام صاحب ابو حنیفه برای پانزه حقوق و علوم سیاسی و پانزه ادبیات پانتون بلخ دایر گردید که در حدود تقریبا 400 محصل بالاتر اینجا اشتراک کردند که شیخ صاحبا در بخش مناقب امام صاحب ابو حنیفه معلومات کلی را ارائه نمودند. هدف عمده همچون برنامه ما این است که اصلاحات در بین محصلین و در بخش تقوا و شناخت امام صاحب ابو حنیفه و اسلاف گذشتگان خویش داشته باشه. ګډونوال به دا ډول پوهنیز او معلوماتي سیمینارونه ګټور بولي او وایي دلته یې هغو موضوعاتو په اړه معلومات ترلاسه کړل چې وړاندې یې په اړه پوهاوی نه درلودی. او موږ ته دا وړاندوینه وشوه چې موږ باید خپل مذهب وپېژنو، د دې په هکله معلومات ترلاسه کړو او د امام ابو حنیفه هغه مذهب چې د هغه لاره تعقیب کړو او کوشش دا وکړو چې موږ تل دته کار وکړو او په دې هڅه کې اوسو چې نورو ته هم دغه اول خپله دا معلومات لاسته راوړو او د ده په هغه مذهب چې دا څه چې موږ ته مخکې کړي یا موږ ته لیکلي دي یا موږ ته را رسولي اول هغه زده کړو، بیا په هغه عمل وکړو او نورو ته یې ورسوو. بسیار مهم است که ما امروز مذهب خود را شناختیم، امام ابو حنیفه کی هستند و از کجا هستند و باید بشناسیم که در یک مذهبی که انسان از باید اون مذهب با تمام خوبی و خرابیش باید بشناسیم. د دغه سیمینار په وروستیو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ژوند، شخصیت او علمیت په اړه لیکل شوي کتابونه پر ګډونوال وویشل شول او مسؤلینو په راتلونکي کې هم د دغه ډول برنامو د جوړېدو ډاډ ورکړ.